Hi viewers, I hope you all will be fine. راځئ چې نن یو څو جملې چې مونږه ترې په عادي زندګۍ کې کار اخیستلی شو زده کړو. مونږ په تیرو ویډیوګانو کې هم داسې ځینې جملات استعمال کړي وو چې ډېر مفید او فایدهمند ول. نو راځئ چې نن یو څو نوي جملات زده کړو. I hurt my back. ما خپله ملا زخمي کړه. I hurt my back. ما خپله ملا زخمي کړه. بیک شاته یا ملا ته ویل کیږي. I hurt my back. ما خپله ملا زخمي کړه. Stay safe. په ځان پام کوه. Stay safe. په ځان پام کوه یا په احتیاط سره اوسه. نو ډیر عادي جمله ده. ډیره شارټ. Stay safe. په ځان پام کوه. کله چا سره رخصتي کوئ یا ترې روانېږئ نو هغې وخت کې دا جمله ډیرې زیات استعمالیږي. Stay safe. په ځان پام کوه. I feel dizzy today. زه نن د سستۍ احساس کوم. I feel dizzy today. Dizzy سستۍ ته وایي یا د چا بدن درد نه کوي خو هسې د یو ناراحتۍ احساس کوي یا د سستۍ احساس کوي. نو هلته دا ویلی شو چې I feel dizzy today. زه نن د سستۍ احساس کوم. Cut the power. برق قطع کړه. الیکټریسټي ورته استعمالیږي خو دا مونږ چې په عام اصطلاحاتو کې یو جملې کې مونږه لغات باید استعمال کړو نو په عام اصطلاحاتو کې دغسې استعمالیږي چې cut the power. برق قطع کړه. نو برق ته د الیکټریسټي په ځای باندې پاور هم استعمالولی شي. cut the power. برق قطع کړه. I'm almost done. زما کار بس خلاص دی. I'm almost done. زما کار بس ختم دی یا خلاص دی. یا یو چا سره ضروري کار لري در سره رواني یا ته ورسره ځې نو بس په هماغې وخت کې دا جمله استعمالولی شي یا مثلا په اضطراري حالت کې I'm almost done. زما کار بس ختم دی. Don't break the law. قانون مه ماتوه. Don't break the law. یا قانون شکنی مه کوه. یو چاته توصیه کوي یا ورته یو لارښوونه کوي نو په هغه صورت کې دا ویل کېږي don't break the law. قانون مه ماتوه. یو څوک بېلاري یا څوک یو بې قانونه کار کوي نو هغه د هغې نه د منع کېدو په صورت کې دغه جمله ورته استعمالولی شي چې don't break the law. قانون مه ماتوه. You are so quiet. ته ډېر خاموشه یې. You are so quiet. ته ډېر خاموشه یې. You are so calm. ته ډېر آرامه یې. Quiet او calm په منځ کې دا فرق دی چې quiet هغې وخت کې استعمالیږي چې د یو چا په موډ باندې ته پوه شي چې د ده په زړه کې څه دي یا دا خفه دی نو د هغې نه د هغې د خبرې معلومولو په صورت کې ته هغې ته دغه جمله استعمالولی شي. You are so quiet. What happened? ته ډېر خاموشه یې. څه خبر ده یا څه شوي دي. او که چېرته وایې چې د یو چا تعریف یا یو ښه خبر ورته کوې نو هغې ته ویلی شي You are so calm. ته ډېر آرامه یې. You are so calm person. ته ډېر آرامه شخص یې. Talk to you soon. زر در سره خبرې کوم. Talk to you soon. زر در سره خبرې کوم. په هغې صورت کې استعمالیږي چې کله یو چا سره په راتلونکي کې د یو عمل یا د یو کړنې یا د هغې سره د لیدنې هوډ لرئ یا تمه لرئ چې زه به د سره ګورم یا زه به د سره خبرې کوم یا به زه د سره دغه کار تر سره کوم یا چېرته ځم نو په هغې صورت کې دغه سون زیاتره استعمالیږي. د مثال په طور see you soon. زه در سره ډېر زر ګورم. see you soon. زر در سره ګورم. نو زر کتل در سره ګورم په دې معنا ده چې زه به تا سره راتلونکي کې په ډېر زر وخت کې در سره وګورم. نو د سون جمله همیشه د راتلونکي دپاره استعمالیږي چې هغه عمل تا تر سره کړی نه وي خو ته پلان لرې چې ته هغه عمل تر سره کړي. نو دا یو رقم فیوچر سنټنس دپاره استعمالیږي. words دی. talk to you soon. زر در سره خبرې کوم. see you soon. زر در سره ګورم.
I need some sleep. زه لږ خوب ته اړتیا لرم. I need some sleep. زه لږ خوب ته اړتیا لرم. دا یو چاته ویل کیږي چې ته د هغې نه لږ وخت غواړې یا ما لږ آرام ته پرېږده یا زه بیا تا سره وروسته خبرې کوم، اوس زه غواړم لږ آرام وکړمه. I need some sleep. زه لږ خوب ته اړتیا لرم. I'm almost home. زه کور ته نږدې یم. I'm almost home. زه کور ته نږدې یم. موږ په تېره جمله کې دغه استعمال کړه چې I'm almost done. زما کار بس په ختمېدو دی یا ختم دی، خو دغه کار 100% تر سره شوی نه دی، almost کې دی، یعنی دغه کار 80% ته تر سره شوی دی. I'm almost home. زه کور ته نږدې یم. نږدې یم مطلب یا دروازې یا کوڅه کې یا په لاره یم. نو I'm almost done and I'm almost home. نو دا هغه جملاتو چې زیاتره د فیوچر دپاره یا د راتلونکي دپاره استعمالیږي او زیاتره یې almost شوي وي یا تا هغه کار 80% یا 90% ترسره کړی وي خو لږ اندازه پاتې وي. هیله لرم چې دا جملې به مو په کار راشي. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.